رزیمه دغه ځکه کلمه رب ته نه خوښېږي دا د الله ځکه دا یو قسم ته د غرور او دارنګه د کبر کلمه ده وایي موسی علیه السلام ته چا کې یو اجتماع کې په یو مجلس کې پوښتنه وکړه تا نه بل لوی عالم شته نو هغه دا خبره وکړله چې او ما نه بل لوی عالم نشته دی هغه دا خبره په خپل یقین باندې صحیح خبره کړې وه په دې وجه باندې صحیح خبره کړې وه چې زه د الله نبی ما ته وحي کېږي او نبی نه په مخلوق کې بل څوک پوهه نشته دی ځکه هغه ته د رب د طرف نه وحي راځي او د الله د طرف نه ورته وحي کېږي خو د رب العالمین دا خبره خوښه نه شوله الله ورته ویلې ته لاړ شه مجمع البحرین ته او هلته یو نبي دی د الله د بندګانو نه خضر علیه السلام هغه سره وخت تېر که هغه نه به ډېرې خبرې زده کړي هغه الله ولېږه مجمع البحرین ته د خضر علیه السلام سره ملګری شو او سفر یې ورسره شروع هغه دا دی چې هغه مشهوره قصه د سورة کاف کې الله ذکر کړې ده چې هغه کشتۍ کې پورې وته کشتۍ سوری کړه خو د صبر ونه که ځکه د هغه جلالي طبیعت ولې د کشتۍ سوری کړه د خلکو موږ نه مزدوري مو وانهغسته کشتۍ دې ولې سوری کړل هغه ورته ویلي چې ما تا ته ویلي چې ما سره صبر نشي کولی وایي زه بیا پوښتنه نه کوم لږ چې تېر شولو یو ماشوم لوبې کولې خضر راونیو علیه السلام سر یې وله په تیږه باندې وویسته دا ماشوم یې مړ کړ هېڅ جرم ګناه یې نه وه کړې نو هغه ورته ویل چې ولې دې دا نفس قتل کړه د څه جرم کړی دی موسی علیه السلام ته خضر علیه السلام فرمایي تا ته ما نه ویلي چې ما سره صبر نشي کولی وایي خیر دی ما معذوره وګڼه بیا به پوښتنه نه کوم لږ چې لاړل یو کلي ته خلکو نه ډوډۍ وغوښته وایي ډوډۍ راته راکوي وږي خلکو انکار وکړه بخیلانو په دې کې یو دیوال هغه راکوږ شوی ولیده خضر علیه السلام رالګېد هغه دیوال یې برابر کړ موسی علیه السلام ته وایي نو ګوره دا داسې بخیلان خلک دي ډوډۍ نه راکوي دیوالونه وله جوړې مزدوري به دې ته اخیستي نو هغه ورته ویلې چې تا ته ما ویلي چې صبر نشي کولی هذا فراق بیني و بینک بس ما ستا جداوالی دی اوس دې خبرو ته غوږ شه چې دا کارونه مې ولې وکړل یو کشتۍ مې سوری کړه د دې وجې نه چې الله ما ته وښودله چې د دې نه مخکې یو ظالم بادشاه دی د خلکو کشتۍ بیګارۍ اخلي تي دا مې عیبجنه کړله چې دغه ظالم بادشاه دا کشتۍ وانخ هغې پکې ځان دپاره مزدوري کوله ماشوم می قتل که الله مالا د دې خبرې علم راکه وحی راته وکړله چې دا ماشوم ازلی بدبخت او کافر دی که دا پاتې شي مور پلار مؤمنان دي د بچي د محبت د وجې نه به بېلارې شي الله به دوی له غوره بچی ورکړي د دې نه دا مې ځکه قتل که دیوال می زکه برابر ک چې د دې لاندې د یتیمانو خزانه و هغه ماشومانو پلاری ولا خزانه ساتلې و کدا دیوال غورځېدلې و نو دا خزانه را کار کېدله او خلکو اغستله دیوال می برابر ک چې دا بچی به غټ شي د یتیمانو بیا به د خپل خزانه راو بس نو ما په دې وجه باندې دا کارونه کړي موسی علیه السلام په څه خبره چې د وخت رسول لی الله تعظیم کتاب تورات ورکړی دی بني اسرائیلو ته الله رالیږلی دی په دې خبره چې یو مجلس کې ویلي چې زه لوی عالم یم او دا خبرې د خپل علم مطابق د ایمان مطابق صحیح کړې وه د الله رب العزت نبي و پیغمبر و هغه ته وحي کېدله په دې زمانه کې چې څوک لوی نه و خو دا خبره چې رب العالمین ته دا د زه کلمه نو د دې وجې نه تواضع خاکساري عاجزي دا ډیره مهمه ده د انسان لپاره په دې باندې انسان عزت ته رسېږي خبر هم دې کې کوله چې الله دې امت ته ډېر عزت ورکړی دی اتیا صفونه الله د دې امت جنت ته داخلوي 160 صفونه برابرېږي څلوېښت د باقي پیغمبرانو او اتیا صفونه د دې امت الله دې امت ته څومره عزت ورکړی او الله غواړي چې دا امت جنت والا جوړ کړي د دې وجې نه ډېر لږ عملونه یې ورته رالیږلي دي او په هغې باندې الله د ډېرو اجرونو وعده کړې ده رسول الله وسلم فرمایي څوک چې د ورځې دا کلمه ووایي چې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الله مؤمنان سړي او مؤمنانې ښځې وبخي دنیا کې چې څونه مسلمانان اوسېږي او څونه زنانه مسلمانانې دي د هغې په مقدار تعالی الله نیکۍ او اجر درکړي دا د الله د نبي علیه السلام وینا ده اوس وګوره په میلیاردونو کروڑونو انسانان مؤمنان دنیا کې شته